اوس نتیجه واورا واولئک الله د انسانان چې هم الخاسرون خاصم دي تاوانيان پورا تاوان وکي ورسه تربت مکه سرداري التویلی کلذین من قبلکم دلته وجه تفسیر کوي چې څوک دي من قبلکم قوم د نوح علیه السلام عادین سمودین قوم د ابراهیم قوم د شعیب علیه السلام دیم اسه کې دادا پر سوال دا چې کلذین من قبلکم دا څه خبره ده هیڅ دلیل پینشتا دی آیت کې الله جواب کوي جواب حاصل لري قران الله له مطالعه کوي قران وګورئ اين درغله دوی لرانه به الذين خبر دا غچا من قبلهم چې دوی مخکرین سوره قاف دوله سمبر آیت کې سوره حج وسلویک سلور سلویک انځ سلویک سوره صاد دولس دیارلس انتر مسل الله تشکړه دا قوم د نوح علیہ السلام د عادین دي ثمودین دي قوم د ابراهیم علیہ السلام اصحاب د مدین قوم د شعیب هغه کلی چې ولټ کړی شوی دي تفقا دامن الټا قوم د لوط علیہ السلام اتت هم دا جواب سوال حاصل اداري کې دې چې دوی له رسولان نو راغلي او که رسول راغلی هغه سره معجزه نه و الله وی رسولان راغلي او معجزات مو سره و او دې رد کړنو اتتهم ارالو دوی له رسولان دوی بالبينات په کار دلایل او تکذیب وکي فما كان الله پسند الله چې بده باندې ظلم وکي ولكن كانوا انفسهم يظلمون دې په خپل ځانونو ظلم کړي دي حدیث کې مرাজি نبی صلی الله علیه وسلم له خزر یا رسول الله الله ډېر مهربان نه دی وې دي بنور موږ سزا راکړي نبی صلی الله علیه وسلم ډېر وشړل د انسانان د شي لکه چې وخان وکړه سزا پکار ده دی خلکو الله ظلم وکړي اسم باندې عذاب راوښو مسلم نکو ورساګه ترغیب د ایمان لا دی حاصل بدای لکه څنګه کافران خپل مابین کې یو بل امر په بدای باندې کوي نیکانم کوي کنه زګ تو عرف را شو به ازداد او بزداد تبین الاشیاء والمؤمنون مؤمنان نار نشي والمؤمنات الله مؤمن سنانا بعض یدي چې اولیاء او بعض دوستان د بعض نه په امور د دین کې یامرون بالمعروف امر بکی په توحید او سنت باندې وینحون عن المنکر او خلق منکې د شرک او بدعت نه شی به دامنا کړي معروف سمانا قران او سنت الله رسول الله خلق دعوتي بل صفته واوري ويقيمون الصلاه الله پابندنه مانځ کوي ويتون الزکات زکات امر کوي خبر منی د الله او رسول او د الله د رسول آیات دلیل پدې چې کله انسانو مومنی امر بالمعروف و نهی عن المنکر کوي د مانځ سره ډېر تعلق ساتي دای انسان د منځ اهتمام وکړي اولئک الله دې مخکې صفاتونو والا زرده ان شاء الله برحمو کې پدای ان الله یقینا الله تعالی زور او حکیم حکمتونو والا دې عزیز سمانا زور اور دې الله په خپل دشمنانو دل به کی حکیم سمانا کله د الله دشمنی الله اور دې سمنو لکه موجوده يهود نصارا بس دې کې د الله لوی حکمت دی موږ په نه پوهیږو ایمان بالغیب هم دې ته ویل شي ورسات کی بشارت رب تمداري حال تو ویل چې بده خلق باندې الله رحم وکړي سوال الله رحم سره ویل شي آیات کله جواب کې رحم د الله د امانه جنت ته داخله ول داخله والله جنت لشي وعد الله المؤمنین الله وعده کړی د نارینه مؤمنانو سره او المؤمنات او زنانو سره جناتین د باغونو دې کې معنا د پټوالي دا جنت ته جنت به وري وي
مفسری معنا کې وجه دا چې الله پر رحمت باندې پټته ونه باندې پټته تجری بایګه من ته د غلن نورنا او خالدین فی همیشه به پاږي کې پورونه مزیدار طیبه معنا مزیدار بنگلی به دی اخوتنا 500 کال مخکې د خوشبویانه براوالي عمر مزیدار یو ملغلره شو مله کې بلې یو غدوالي په دې کې بداري هوريزان لبند کوټي د سترو زرونی د سترو زرو خخته دا په کې الله ویل کېدلی په محلونو د عدن کې جنات عدن دا من محلونه یا مخ نفسي معلوم جنتونه ذکر کړو دې کې په جنت کې دنه کوټي یادې کور ورزوان رضا مندي به من الله تعالی نه اکبر دالو نعمت ته الله جل راځي شم بدن دالو نعمت ته مخکې مو ویلو پس بل اخر راځي کیږي مسواک باندې د الله د رضا کوشش jihad ورک شان اوس الحمدلله ویل منځ کول روزه نیول زکات د مور په رضا د الله رضا د مخلوق پر رضا باندې مقدم کول علم د قران او سنت دعاګانې د خوب دعا الکلمه الصالحه د مصیبت په وخت کې الله له رجوع گاونډي خوشاله کول ذالک هو الفوز العظیم دالو یا کامیابی د الله وای جنت تشراړ خو مزیدینو ورسا کی طریقه تقابل په دنیا کې رب تمداري آل تمخ کی عجیب عجیب صفاتونه بیان کړو دې مقام کې الله اوس مقابله ذکر کوي بالجهاد یا ایها النبی اے نبی جاهد الكفار چې وجنګي ګار کافرانو سره پښتون باندې والمنافقین دې منافقانو سره کفار سره وتر اخلي مال بلګي شبا دماغ سره منافقینو سره معنا د مقابل کې شبه استعمال کا حد په جاری کا تندیا اور دوران کا واغلس سختیو کالی په دې منافقانو باندې او زه دې جهنم نه او بئس المصير او ډیر بچي د ورته کې منافق سړي الله جهنم دی ورسا کې د علامات بیانې يحلفون بالله قسمونه کوي په الله باندې ما قالو دې څه مطلب ما نافره دې مفعول پټ دی قسم کوي په الله باندې چې ما قالو دوی نه دی ویلي یو کلمه ستا په حق کې قسم په الله د مجاهد په خلاف مونږ کشم دی کړی دا اسی غلط راپور چا پیش کړی چې دا مجاهدونو دشمن دی فلان او فلان الله یې دروغ جن دي دا غیر شو ځا خبرې کوي سورې منافقون کې عمرش دی ویلي لا يخرجن العز من اهل زل عزت من بجی چې منافقان دي بے عزت ابو باسي چې محمد دی نبی صلی الله علیه وسلم بے عزت معرفت دا یو مهاجر دی ولقد قالوا یقینا دوی ویل دا کلمه الکفر الله وی کلمه الکفر کفر کړي نه بعد اسلامي مرشد اسلام دوی نه قصد کړي نه بما پاس لم ينالوا شنی دي اصول کړي قتل النبي د نبی د وجل کوشش کړي چې محمد صلی الله علیه وسلم قتل ورسا کې جواب د سوال منافقان د مجاهدونو سره په څه باندې وران دي په دې وجه باندې الله چې مجاهدون الله ترخی ورکړي منافق نشي برداشت کولای وما نقموا منافقان بدلوړي دي مجاهدون لا الا ان مگر په دې وجه باندې اغناهم الله ورسوله الله غني کړي او رسول من فضل بعض فضلنا الک رسول په دې مقام کې خلک غني کوي نا من فضل مفرد ویلي اشاره ده نه چې فضل د الله دی لیکن تقسیم نبی کوي دا خبره غلطه ده لکه څنګه چې بریلین وغیرہ دا فرمایي الله د ورکړ والا دی رسول هم دی نه ورکړ والا ذات ایواز څوک دی محمد صلی الله علیه وسلم تقسیم کوي انما انا قاسم ترغیب ال توبه
فإن يتوبوا كذي خلق توبه وستايكو خيرا لهم الله اذا بدل غري كما خوارون يعذبهم الله والله بدل عذاب ورکی عذابا الیما درناک عذاب په دنیا او آخرت کې رد شفاعت قهري وما لهم نبيد الا في الارض بسمه کې نه دوسونو کومه کې اذ دوس نشتا کومه کولې الله وی نشته ورسات زجر الله منافقان عجيب خلق دي چې غریبانه نه شو یا الله موږ مالدار کا ستاب دې دین باندې به خرچې کو دا بکو خو چې کله مالدار کم الله به ور په نه لګي دارس خراب خلق دي خلاف د عثمان ابن عفان هغه صرف یو غزا کې نه سو خان اتصل اسنا 2 کروڑ روپے پیش کړي چنده کې صرف یو چنده کې رسول الله ورته ویلي وی عثمان قبل عمل دین ورسونه کې بس جنت تلاړي بس دې ویدار تمره خرشي صحابه دمر اوچت خلق دي سل وکان لکه سل ډاټ سره اوس سل ټانګونه ناس وکانه سل اسونه معنا زر ټانګونه ورکړه 22 کروڑ روپے راوړل رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې راځي کنه نبی صلی الله علیه وسلم یو مجلس کې راځي ودې کړې وي ابو بکر راغی ما سکینوس عمر رضی الله عنه راغی علی راغی ما سناسو ذکر عثمان راغی ځان برابر کی عائشہ ډیره وکیا راخزوا ای ورته ویل چې یا رسول الله دا درې کسان په ما شکل باندې ناسو چې کله عثمان راغی ځان برابر کې دا ولی وی عائشہ زول حیاونه کم دا چانه چې بلایک دا نه حیا کوي تم روشت انسانو نبی صلی الله علیه وسلم ویلي دا به مصیبت کې شهید کی خوارج به شهید کې کنه ډیر عجیب انسانو دا منافق الله به بخل کوي مؤمن شي ورکړه کوي ومنهم بعض الذين منعوا سودي چې لوزنه کړی د الله تعالی سره احد الله لئن اعطانا کچرت الله را کې موږ لا من فضل باز فضل داغه خامخام بصدقه کو شوب موږ من صالحین دنه کانو فلما اتاهم شکل الله ذی لور کې باز فضل بخلوا به بخل په کې مخواړی د اتباع د نبی را وهم معرضون د دې راس کون کې د دیننا ایست مخواړی شاور دین مراد ثعلبه ابن حاتم دی الانصاری دا خبره کمزوري ده ځکه بدری صحابي منافق نه دی ټول علماء دا مسله رد کړی ده امام بيهقي ابن عبد البر ابن الاثير امام حيثمي صاحب فیض القدیر امام سیوطی امام نصیب رفاعی دیجه کہ اللہ حال دم منافقانو بیانی دا معنی بنا کہ اشارت دلتا صحابہ ابن حاتم الانصاری مراد دے صحابہ سنگھ شکار کے صحابہ خمال لگئی فآقبهم عاقب زمیر کی دو قول دیو زمیر راجی کا اللہ لا دویم کفر لا نور سراو سوی پس اللہ نفاق فی قلوبهم دری پریزونو کی الہیو میں تراغ ورس پوری القونو چھ دے وستر مقامخ کی گئی بما پس سبب دا غدی اخلف اللہ چھ مخالفت کڑے اللہ سلام دا آغت وعدو چھ وعدی کڑے وی وبما كانوا يكسبون داخل دروغین دی اللہ وی کمی اللہ وی غرق کڑا دل دل میں کڑا برباد ان من المعصیت المعصیت بعدا ورسات في زجر سره تخفیفنا او ظالمانو یو خبره ک پټه کې کار کې الله نه شرط پټولې شي ولې منافقت کوي مجاهدین چې وګوري لاسونه ورته بسینه کې چې بالکل مستاسو ملګری او چې هغه لاړ شي به خلاف کار کوي الله دې مانه بچرته بش چې هغه نه بچوي علم يعلموا ايه دې پويږي ان الله يعلم يقينا الله تعالی په سرهم دوی په پټو چرګ باندې پټو چرګ پويږي نجرا ما پټ چرګ یا کارا وان الله يقينا الله تعالی شاء الله الغيوب ډیر په په پټو پټو شانو باندې الله ورسا کی سجر الذين مبتلاهم المنافقون دې به خبر پټي یا الذين مبتلانا
فیسخرون یو خبر دی سخر الله دویم دی عربتم داری الته ویل چې عیبونه لګي په نبی دلته وی مرستا په صحابه باندې عیبونه لګي آیات کړه دی وشي او حافظ باندې چې دوی د نبی صلی الله علیه وسلم د ملګرو به عزت کړي دا خاص کر باجی نور مولین دي ډیر عجیب کتابونه لیکلي دي چا به عثمان له ظالم لقب ور کړی د ظلم کړي چا معاویه بس تاریخ دې شي داخلي کې لیکي صحیح تاریخ العواصم من القواسم ده ابن العربي البدايه والنهايه ده ابن كثير الاصابه اسد الغابه وغيرها ده الاستيعاب ده ابن عبد البر نو کوم انسانان چې په صحابه باندې اعتراض کوي الله دا منافق دي چې ارچا په اعتراض وکړو الذين هغه انسانان الله وی شیب لګي په خرچه کوونکو باندې من المؤمنین المؤمنون فی الصدقات بصدقو کې والذین هغه انسانان چې نمند کوي الله جوړه مگر کوشش څه مطلب یو صحابي راغی معمولی کجوري راوړي د چندې پرې مال کې خو دي منافقان ویل مړه دینه د الله څخه ضرورت دی دې موټه کجور باندې مسکار وشي که اوسم خلک وایي ګره د دې لوی طاقتونو مقابله په 200 روپو باندې کیږي چې دا اوس موږ لکې چا ډیر مال راوړو یاره ودا وګوره دا خو ځان خې خلکو لا ښا لګ مال کې مال لاوي مجاهد مسلمانان نه پرې دی ډیر کې نه پرې دی دلیل لبدې چې تاسو منافقان لګ دیو کو زیات دی صرف د ارسل خپل وس مطابق بس دا مکلف دی یو شړي بل سر په وسه کېږي یو لګ یو بشل لك والذين هغه انسانان لا يجدون لا يشنمون دغه مگر کوشش انم ملند کې منو ده پوری سخر الله منهم الله مده پوری مسخره وکي دا الله صفت ده دوی له عذاب ده الله علیم درناک ورسات اوس طریقه برات دیگه اشاره ده را چې خو حساده ته دوی له بکنه غواړو کني غواړي خو لیکن الله یې نه معاف کو ته اختیارمن دي بکنه غواړي له دوی له او لا تستغفر کدوې له بکنه ونه غواړي برابر ده سورې منافقون کې برېش کدوې له بکنه غواړي 70 مره تناوی کرت نو اچیر توال نه دوی له بکنه نه کوي ذالک بانهم ذازک یقینا دوی کفر کړي بالله په الله او رسول والله لا يهدي القوم الفاسقين الله بخنه نه کوي فاسق قوم لرا دسر الله بخنه نه کوي ورو صبر شي عبد الله بن ابي بن سلول مردار شو دته بچو عبد الله هغه د نبی صلی الله علیه وسلم خو راغی چې پلار مې مړ شو نبی صلی الله علیه وسلم خپل کمیس مرګه خپل کې لاړې ورکړي او قبر نه راويستو په کې د شومني او عبد الله ابن ابي ابن سلول منافقان باندې متاثر هم شو تا ګور سکه واغه وسره سکه عمر رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم بشراغه څو صبروسو یا رسول الله تاسو برابر نن جنازه کې ته خدا کار کړي دا کار کړي دا ودا ورته چې مانه ورسې عمر الله خو زمانہ کړه نه معلومه ہے کہ تو غواړو کني غواړي مال اختیار را کړي کاوی کرتا ماپتی کی زاویه کرتا بخنه غواړم الله یې تونه نازل کړ چې عمر خبره صحیح ده ورسبوي چلو راته کې ولا تقم على قبري درونه درېږي یو سره منافق مور شو جنازه کې بر خماله عمر سلام به شړل لری به ګرځیدم چې اسما بارک الله یې تونه نازل نکي تاسو څنګه به عزت کړي مخره ودرېږي لیکن عمر خو عمر والله د عمر تایید وکي شریر زید هغه نظر برابر الله وحی راولې غلا ورسه وسلور شي بتونه نور اوري منافق پرې باندې خوشالي کې شغل لناس منافق پرې باندې خپګي شي چنده ورکی منافق نور ملګرو کې هم د تحریک کې شمړه جهاد نمازي
منافق الله په بالکل سره نه لري څلور شي په دنیا دادي فرحه کې معنا د خوشاله ده الله پاتې کړی شوی په سبب نناسر دي خلاف رسول الله د نبی صلی الله علیه وسلم نورستا ایرو کار مو کو چې موږ لانړو تبوک لا وکریه بدګړي اندا خبره چې جهاد کې بیا مواري په مالونو ځانونو فی سبیل الله الله بلار چنده بالکل نه ور کوي بل شي بده واوري وقالوا دی ویری منافقان له مؤمنان لا موزي پرې ګرمای کې تبو غزا وکړه سخت ګرمي و میویم پخې وي منافقانو به یو بل ډېر سادهګان یو مېش مزل میوي پخې سخت ګرمي ده موزي نو قل صلی الله جواب وکړي چې مړه د دنیا اور وړ ګرمي دا به ګرمي کړه اخرت جهنم ګرمي سخت ده دا څه ګرمي ده قل هو نار جهنم اور د جهنم چې راشد دوړې سخت ده په ګرمایش کې لو کانوا يفقهون ارمان چې داخل کو فی خلر لهم ضرور شي بدنه و پرم دې څنګه را پاتې چنده مجاهدین لنه لګي نور مجاهدین چې دایم بس نظر ګډوډي فقه نه لري اوس صرف خندار یې پرې وجرو کې به ځای خنداګانې کوي زجر وليضحكوا ودي خاندي قليلا ان الله يكم بدي دنیا کې وليبكوا كثيرا زيد بوجاړي لک خندا دار صحابه عمل له او زيت بيدادو قمقلو عمر بن الخطاب فرمایي ایول نقصان نه دا خندا کړه به جرأت انسان در باندې جرأت منشي د عزت من انسان په وړاندې شي به عزت شي زړه دې مړ شي حیثیت دې ختم شي روح دې ختم شي جزاء بما كانوا يكسبون د وجر جزاء نه پاتو شو دې کړه دې همیشه څه کړي نفاق څه کړي معاصي ورسات بل زجر سرد ادب نبی صلی الله علیه وسلم لا ایو مشهور رسول الله راغی منافقان دار خپل رااله یره ګوره موږ له اجازه وکا عذرونه و بل جنگ به تم ګوري الله وی کتره واپس شوی دا د فرق وسه خپل راشي ډیر اجازه به طلب کې غوړو اجازه ورنکي ورته تم سره اول جنگ نه لاړو بیا بسلار شي زی ورکه خپل کار کوي پته ولګی دا چې امیر د مجاهدین لپاره کار دا چې بعضی خلک به عزت کوي مجلس نه جکی څنګه د اکرام دې خبره وکي خود الاکرام دی ناروا ده کته ورا کراوي دې ګرځي الله رجعک کی معنا د واپسې الا طائفتن یودل د دوینا نبی صلی الله علیه وسلم بیره اگر دوی شر جلوستا ډیر ملګری بشراله ابو ذر رضی الله عنه زال راغی لری جان روان دي ملګری لوی دا څوک دی چای پلانې نبی صلی الله علیه وسلم کون ابازر ابو ذر دی دا ویل کولی دې رښتګړه ویا رسول الله صلی الله علیه وسلم مړ شو بس پیټه مې راو تړل عالم نبی صلی الله علیه وسلم یې يمشي وحده يسكن وحده ويموت وحده ابو ذر له شوکاتو خبره وکړي وسمان اړه راځي ملګری دی مظلم شي کوي یوازې کوي وسی کې هم یوازې عمر کې هم یوازې عجیب ژوند د ابو ذر مالدار ملګرو سره جنجال کوو تاسو ولې ذخیره کوي ولګوي ټول مال عثمان ورته ویل رضی الله عنه وزرا شرف سي علاقه التزان له وشیدو کله چې وفات کیږي نو عبد الله ابن مسعود د عراق د عمره په نیت باندې روان دی د ابو ذر رضی الله عنه غلام مخله ورغی وی ویل چې اے انسانانو دلته محمد صلی الله علیه وسلم یو ملګری د ځنکدن په حالات کې راشه ما سره جنازه په وکي او دفن یې کړي ابن مسعود څخه دراله ملګری مشره و کله چې د ابو ذر رضی الله عنه خپل رااله ابو ذر په ځای دې شکایت وکي تکلیف دی عبد الله ابن مسعود دی ویلي وزیر والا
څنګه زیرواله وی قسم په الله تعالی کې ایمان دی ودا څنګه عجیب صحابه دي زما بارک نبی ویل دي چې يمشي وحده یواز مزل بکئی تبکی واز روانو زما بارک ویل چې يمشي يسكن وحده یواز بوشي یواز وسیدلم او په دمانه مسلمانان جنازه کوي نن تاسو په ما جنازه کوي نو قسم په الله تاسو مسلمانان دي دا خبره شکل او روح نور وته عبد الله بن مسعود ډیر انتیزه تو شړل ملګرو لوي قسم په الله چې تبوکی محمد صلی الله علیه وسلم خبره کوله زی خوا کې ولاړو اس طرح پاسه به جنازه په وکړه به دفن شو عجیب انسانو دا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي قسم په الله د شینکی اسمان لاندې د زمکه بسر باندې دا بزرګ رښتینی انسان نشته دې ته کې صلی الله علیه بیانې کتره واپس شو دی را ستانه اجازه وته وخته سوره فتح کې عمره شي 15 کې نفقل هو شموزي ما يسمع سرا ابدا بالکل مجګړه کوي ما يسمع په قیادت کې ادو اند دشمن سره وجدادا انکم یقینا تاسو راځي بالقعود پکې نصر باندې د جهاد اول مره اول کرتا اول ځل نو ویلاړ کینه مع الخالفین ادینا سره دینه مراسنانه دیو فاسدان یا خلاف کوونکی ورو ساعت کی اوس بل ادب دی دا اصل کې عتب دی پر ما قبل لن تخرج معي ابدا مزمکوا په یو کس باندې منهم د دینه ما تشمل ابدا بالکل ولا تقوم ودرګه على قبره د قبر خوا کې علب منه ده عند قبره نبی صلی الله علیه وسلم بوله ودریدو یاره پاره دعا یاره پاره د زیارت یا تقریر وجه الله بیانې انهم كفروا بالله يقينا دوی کفر کړي په الله او رسول الله وما تمرشوا هم فاسقون او بيدنا عبد الله بن ابي بن سلول لاړل بېمانه ورسا کې څلورم ادب 55 سمات کې مې آیاتو هغه تفریح ودلته کې وشنيشتره دوی عمل ته خاص حکم ودلته عام دي دا تکرار نه دي چې انت مراغله التفاف ویلوا ولا تعجبك تعجب کې دیوانی چې تعالی اموالهم مالون دوی ولا اولادهم اولادون دوی انما يريد الله تعالی غواړي ان يعذبهم شازابر کې دوی لا بیا په مالون باندې په دنیا کې او ځان پسوند دي نفسنا او کافرون وی دوی بې ایمان دي کې الله استعجب کوما چې دا د الله دشمنان دي او څنګه طاقت کې جوړ دي ورسات او زجر ډیره توجه الله وی غریبانو خو اجازه غواړي مالداران چې راشي بوجي کیږي یره مولم به اجازه را ولی ډیر ګډ تجارت مشروع کړي کاروبارم ډیر شروع کړي کزلاړ شمچې می واړې دي ورونه می واړې دي په دې حساب کتاب لین دین باندې کوي نه الله دا مالداران منافقان وګوره چې خپل مالداري له کار ویلې دي جهاد پر ځین دي د خپل کار له کار ویلې دي او قطن د جهاد په تر باندې نه ګوري دا الله ولا نور منافقان دي یواز غریب منافق نه دي اصلي منافق الله یو مالدار دي هیڅ سبب زمونږ نشو دا به پاتې و اذا انزلت کله چې نازل شي الله سورۃ یو سورۃ ان امنوا بالله الذي خبري چې ایمان راوړي په الله او جهاد کوي ما رسوله د الله د رسول سره ستانه اجازه غواړي مالداران ورته ولې مالداران منهم د منافقان نه وصل فاز اجازه سي وقالوا مالداران ويزرنا پرېدمون نكون چې موږ ناسو مال قائدین د ناس سره چې هغه موږ به نه دي ولا نشت لري کمزوري ده ورسات الله اوس بل قواعد ذکر کړي ودا مالداران منافقان نه دي دوی خو ډیر شوکین دي خو خوا کې ناس یاره زه وشپم بار نشم کولای د خپل خزینه نو چې وسره د کای سره کینې نه بچر د څنګه لاړ شي دا خو الله د زمروز دی امام شافعي څه کوي تموت الاسد في الغابات جوعا وما تدعون تاكلها الكلاب غرونه کې زمري ودل وګنه مړ شو مجاهدین سمانه زمري
د کار کې ګډم لري شو کوپرا کوي په کوناټي وکړه قصاب لوي دا خو خرا وتلا او دا خو خرا وتلا امام شافعي مړ دا کاریم قسم دي چې کوپرا کین هیڅ سوچ دي جهاد نشته لري د دوه د سپو یو مثال دومره غصه دی وصلی الله وجه ذکر کوي رسول دا مالدار منافقان خوشاله دي بأن يكونوا چې دوی ناس دي مال خوالف دي خپل خصوص سره یره وزړه مې خزینه نه کیږي او ما باندې ډیره ګرانه ده ډیره په شوق مې کړي څنګه لجلاشم کونډ نشي کوم سړی وکړي څنګه لتلو چې دوی په راوړ پر تراغي کله ورته څنګه چلې کله په ملا وټه فولو ولا کرنا کونډ شي زه د شنیم شلال ته وځنګېږم صرف باسي شورم جوړو وس بل علت مهر وال شوی دی علی قلوبهم دری پرېژنو باندې فهم لا يفقهون دوی نه پوهیږي په دې نقصان وز منافقانو تقابل دا خوشتري والله هدایت ساتي چې په هر قوم کې قهرمانان څه پیدا کړي مالداران لاړ شي به یکونو مال خوالف د کله خواږي شليږي ناشتي څه قهرمانان روزي میدان له اسلام له وی چې موږ دې بچیلی چې څه قرباني غواړي موږ یې درکو چې خلک هم الله مشتري مگر رسول والذین غنسنا امنوا چې ایمان راوړې ماحود د سرا جهاد کوي به اموالهم په خپل مالونو په خپل ځانونو اولئک الله داخله چې دوی له بخیسته به بینوي الخيرات خیرات څه معنا کی خزي الله یې مړ استام خزرا کزه مجاهد ده چې په دنیا کې قیمتي هوره ده دیم تفسیر ده معنا ثوابونه واولئک الله داخله چې خاصم دی المفلحون کامیابان دي اعد الله تعالی تیار کړی دی لهم دوی جنات باغونه تجری بیګه من تحتها د دې نهرونه او خالدین فیها همیشه به پاغه کې ذالک الفوز العظیم الله یذلو کامیابی دا ورسات کې بل زجر په دروغ باندې قسم کوي رب دارې التمالداران منافقان الله ته شکر چې د کزو خوا کې ناشتي دل دوس باندې چین بیانې باندې کې بعضی منافقان دي وجاء الله وراله معذور من العربي دي باندې چینونه چین اجازه وکړي بترک القتال موږ هم نشتلې وقعد الذين ايدي دوه مناګان دی والله صفات ما قبل له دیم دا بل اړه ده ودو مطلب اجازه طلب کړي نه ده باندې چې الله ویناس الذين غنسنا تکذیب دروژن کړي الله او رسول یا دا بل جماعت دی مالداران منافقانو اجازه طلب کړه باندې چې نوم طلب کړه نور منافقان شته چې اجازه نه غواړي زرد شوبر شيګ الذين غنسنا پور الله چې کافر دي منهم دوی عذاب الیم درناک عذاب اوس معذورین جا چکر پرځای نه دې څو درې کسان معاف دي یو ناجوړ شتامه کې پروت دی ابي چر څه کولی شي دویم د سپینګری د چډیر په زور باندې په لکړه جګي امسا دا معاف دي دریم هغه خلک چې چندا او خرچ نشي پیدا کولای یا څنګه لاړ خو الله وایي دا درې وړه د شنه پرېدم چې کرانې ډډي والی دي ته نه جوړا ته سپینګری تاسو رجال خرچ نشتا دلته به خلک مجاهدین تیارای به معافي او که تیار دي نکړه او ته معذوري الله دې عذر سره سره به موږ جهنم لسی دومره خطرناک حکم دی سینې شو چې راځنه جوړایم ٹھیک ہے تو خو نه جوړي خو الله خلق تیار کا کته نه جوړي او خلق تیار نه کړی دي نه جوړته سره الله تم لاړې جهنم لا ډېر خطرناک حکم دی لیسا نشتري اهل الضعفاء پر کمزور باندې او نه پدې نه جوړا ولا الذين نفاق شاء يجنون چې مند کوي ما چې خرچ کی حرج تکلیف او اذا پاتیم چې خیر خوای کوي لله او رسوله د الله او رسول قال اخلاص وکړي مال المحسنين نشه بدنه کانو باندې من سبیل اسم ملامتیا ملامت نه دي والله تعالی غفور رحیم دی دې طبقه خدا شوي بل طبقه واري یو ډله د مجاهدینو د نبی صلی الله علیه وسلم خور راغله یا رسول الله سن راکتوري مونږ بدن راوړې
ناسونه ونتوري نو هغه مله معاف دي دغه چې استرنی نو بس څنګه والله حال بیانې وېدسي میننا خلق وو او شنو توري چې پیدا نشو د شهادت لپاره موقع پیدا نشو سترګې و خلاړي چې دا موږ څنګه شهیدان کیږي دا موږ څنګه الله نه قبلې دي منافقان الله وي که تاسو لاړ نشئ د شي خلص ما په بندگانو کې شتا چې کله هغه له نوبت ونه رسیږي د سترګې و خلاړي سوې دا دین خو شي دین نه چې ملاس دین دی قسم خطرناک اولاد لري دا ولا على الذين او نه پاغ انسانانو باندې چې کله را رښتا لرا اتوک لتحملهم چې ته بار کې سمانه بار کې سورلې باندې پڼو باندې ذات تو خبر کې قل دتا ورته ویل اجدو زنمند کو ما څه چې بار کماله تاسو را علی پاغي باندې آیات دلیل پدې چې نبی صلی الله علیه وسلم ژوند دی هغه د خپل مجاهدونو اکمال نشي کولای نو څه مو خیال له دامړي به موږ له څه عزت راکی مالداری براکی نه دا غلطه عقیده ده رسول الله ورته ویلي نه سنشتره توريشتا ای وګرځیدل الله واعینهم بدشال چې داسترګي بيدلې من دمه دی وخنا حزنا الله غمجن و چې مونږ نه کړو ما غڅ انفقون چې وس خرج کی ارمان کوي هاي چې وس موږ سره مال وي اسونه وي دې مجاهدینو په قطار کې منګم لاړو ژاړي الله دې څنګه بسې چې خلک مشتا وس به مالدار الله گزار ورکي مالدار نه پریدي نو څوک ملامت دي وهم اغنیا الله دا مالداران نه دا ډک خلک درکو سره ناس به يكون مال خوالف داخل دې ملامت زامن دي یو مالدار بل یې تندیم جوړا ده بل بچی مشتا دې سره الله دې کله خواږي کینې نه شرمېږم نه دا ملامت زامن دي انما السبيل یقینا ملامتیا علی الذين فاق انسانان باندې چې ستانه اجازه غواړي د پاره د ناشتي غریب به کنه نه الله وهم اغنیا ډیر اوچت مالدار دي مالداران خلک دي شپږاته کې نصیحت ویلو ال تغټ مالداران دي او دا واړه یا ال تبدال صورت کې اجازه غواړي دلته وسوي چې کله جګړه شروع کیږي مالدار وي زه پکې نه یم مړه مو ډیر جهاد کړی سوال دار چې مالدار ولې نشي دا وجه سره الله دې مرستا سو یاد کنه دې به همت خلق دي رسول الله مالداران خوشاله دي به ان يكونوا مع الخوالف چې ناشي دي خپل بیان سره یره خجنه میزلنه کی خې سره وکینم اما په دې رخه پکې وصلی الله په مہر والو علي رضی الله عنه څه ویلي مجلس کې د شهوت او د خېټه خبره مکوئ سلف صالحین مدارت کولی عاصمان ذکر انشاءکم باز خلک چې کینې را پلانې شي چې خړلې پلانې جره چلاړو دی هوټل کې دا شی دی واغه دی او دا سلف دار بد غنل او بل د خېټه تشکیل ازما خزه د سیده ازما خزه د سیده زه په خزه ګرانه مو خزه په ما ګرانه ده دا خبره سلف صالحین لري بد غنل دا ور منافقانو خبرې دي وتوب الله مور والد علی قلوبهم درې مالدارانو پښونو فهم لا يعلمون نفويږي وزجر دی الته اجازه غواړي اوس دې اجازه طریقه ذکر کړي جاچ پرځین چې د نبی صلی الله علیه وسلم قال الله یا رسول الله کوم بګل معاف کی ډیر بخي ولاله ولې څه وجه ده بس حالات دي سنگین دي یا تجرونا عذر پیش کړي الیکم تاسو اذا رجعتم الله شکل راو ګرځيږي الیم دویلا نقول ورتوایا لا تعتذروا زرم پیش کوي لن نؤمن لكم اچر دمن تصدیق نه کوو تاسو الله مولا تعالی کړي من اخبارکم تاسو د خبرونو سو تحریم کې مشاهد ده صاف اسلام الله کړي دا چې دا اس منافقان او اس ناسو وسير الله زړه چې الله وکړه کې عملکم شاس عمل او رسول خو نشي کار کولای معنا خلق له تشریکی ورسره شایعات راغلي ته مؤمنان دي ثم پس دینا واپس وکړي شي الله تعالی فرمایي الى عالم الغیب اغه الله چې په دې په پټو شینو باندې او شهادت او کارا
اطلاع بدل کې بما کنتم تعملون ساسو عمل همیشه چې کوم عمل لیکلي ورسات اوس بل زجر په دروغ باندې قسمونه کوي قسم په الله موږ دې وجن الله نلو قسم په الله والله بالله موږ تلوخ بس اجي مریض شو ابي مریض شو فلان مریض شو الله یې ګور په دې باندې دوکه نشه دا خالص دروغ جن دي دا سيحلفون زور دې چې قسمونه وکړي بالله په الله باندې لكم تاسو لا اذن قلبتم شکل ورو ګرځيږي اليهم دوی له څنګهرنا لتعرضوا الله شو مخته واړوي مفسرین ذکر کوي دا کنایه د ادم ملامتانه د مړه ملامت کوي الله اسم الادب را کوي فاعرضوا الله مخته واړوي کنه ولی انه مرس یقینا دا ګندګی دا ډیران دي دا منافقان الله دې شي لکه ډیران سره خیال دي چې ډیران کې خلک ګرځو کې ډیران نه تخته کوي الله دې ډیران نه وځي رجس دا قسم ډیرانین دي کله وی نجس رجس او نجس دې ما بین کې به فرق دی نجس ویل چې پټ او خارلا رجس پټلا ګننګار خطرناک دی خو لیکن ظاهر ډیر پاک دی الله دې ظاهر ډیر پاک دی منجوران دی زیاد دې د فرق چې دی جهنم دی جزاء بما كانوا يكسبون د وجر بدلینا پاک عمل چې دې کړه همیشه ورسال کې بل زجر دا منافقان الله دې قما کوي مجاهدون لوي چې تاسو راځي شي خزا مجاهد راځي کې زخه پایم الله وي ما بسوګ راځي يحلفون دوی قسم کوي لكم تاسو راځي تاسو خوشاله شي داینا فإن ترضوا که خوشاله شانوم د دوینا فإن الله يقينا الله نه خوشاليږي يعني القوم الفاسقين د بيدین قومنا ټول مخلوق انسان خوشالي ځا چې الله خبرې څه به کې ورسات اوس بل زجر رب داري الته ویلي چلاو ناراضي کېږي نه دلته ځکه ناراضي کېږي چې نقصان دی دایت حاصل لري باندو چې کوم خلک وشي الله تعالی خطرناک منافقان دي یو خو د خار منافقان دي یو د اطرافین ډېر خطرناک دي الاعراب دا باندو ولا شری اشد کفرن الله دې سخت دي فکفر او نفاق کې د خاریانو واجدر ډېر لایق دي الله يعلم وجبو نشي حدود ما انزل الله مطلب دا هغه څه چې الله نازل کړي په خپل رسول قرآن او سنت باندې نه پیږي ځکه درس تدریس نه اطراف کې کار کې علم نه والله الله علیم پوری حکیم حکمتونه والا دی وجنه امام بخاری باب دی که څومره فتنې په کار کې ولې نه خو عالم د قرآن له کاردار چې د کار نه ونوسی کار دلته وکي ځکه دې کې هدایت استدلال دي نه کړي ورسات اوس بل زجر باز د شد فرق دي منافقان چې ور په چنده دي مجاهدین والی بزړی پړک ویلي کی یا هم د اخیرا کې شو الله خو دا مجاهدین برباد کی منګه په خاري وګټو دیر نه والی الله وی الله نے مجاهد نه برباد کی تا الله برباد کی ومن الاعراب باز دي باندې چې نامن هغه څوک دي یتخذو چې نشي ما هغه شی چې خرج کې مغرمن تاوان څنګه صاحب سمې لري نه خپي بل صفته ويتربصوا انتظار کې به کوم الدوائر فتاسو دي مصیبتونو چلار اوس مجاهدین تسنس کی ختم دي کی تبادشي مالو نظم نه غټي اخلي عليهم الله مجاهد عمر دفاع کوي مجاهد په الله ډېر ګران دي چم دا څو د مجاهد په خلاف باندې خلو خوځي الله جواب کوي خپل الله وي په دوی مصیبتونه بدل شي دا څنګه ازماولیا خرابوي والله سميع الله تعالی او علیم په یدیم وز اهل ایمان صفات که خلکم باندې کې شرشنه چې ټول باندې شین کافر کې باندې کې څو شي کافر دي او منافقان دي الله دې خطرناک خلک بغشته باندې کې چې دین د اسلام نظام قرباني ومن الاعراب باج باندې شون نمن اسو دې منو بالله ایمان لري په الله پر رسول سنه ويتخذون شي ما څه خرج کوي سبب د نشدکت عند الله الا الله بنيس جهاد او صدقه
او سبب د بخنه د رسول صلوات رسول دا معنا ده رسول ورته دعا کوله ایا خبردارین نا قربا یقینا دا سو نږدې کده لهم دویلا دی ولې ذکر کې او صلات ذکر نه کې قربت ویل شي پټ شي دا چې ارکه دا پټ شي دوی له حاصل له نو دا دعا د رسول خو دوی له حاصل له په طریق اولا زرد ان شاء الله بداخل کې داخل په رحمته په خپل رحمت کې ان الله یقینا الله تعالی چې غفور الرحیم ډیر بخون کې او ډیر به حد مهربان دی سلام نمبر آیت دي جن سلورو مې سلام اول آیت کې باندې نبی صلی الله علیه وسلم د ملګرو اوچت شان الله تشریح کې د صحابه شان صحابه یو نمبر آیت کې وو تخویف دی خلق له بیان کی سره د احوال د دوی دین اور سو به درې صحابه خاص واقع ذکر کی یو شروع کې بل رټنه ور کی دي منافقان له په خاص عمل د نبی صلی الله علیه وسلم د جماعت په مقابل کې بل جماعت شروع کړو چې ویل شي مسجد زرار هغه رسول الله سپوري یو سره ولس کې الله ترغیب ورکړي jihad له بلستا کې داتو الله هغه سره مؤمنانو مالونه دوی له جنت ته وعده را پاغه باندې حق را تورات کې د انجیل کې دا چا چې وفا وکړه نو زیر دیوالی کامیابی د عظیم لویا یو سل دولس کې الله به شفاعت د مؤمنانو ذکر کی ترغیبا توبه او باسی بندگی کې حمدونه وی جهاد کې رکوع کې سجده کې امر بالمعروف نهی عن المنکر دین ورسه بین نبی له وعده وو یو سل 44 کې الله جواب دی سوال وی چې ابراهيم عليه السلام غوښته جواب وعده واغه یو سل 14 کې الله رد شرک په تصرف کی ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت زمکه اسمان نه د الله دی نو په دې کې امرم د الله چلیږي یو سل ولس کې الله بشارت بیان کیږي دین ورسره به ترغیب د جهاد لبه مجاهد انسان کا سړی کېږي قدم گدي الله دې ټول باندې اجر دی کمال خرج کړي دیش کې الله ترغیب ورکړي علم لا علم الله یې زده کوي دریش کې به شي علم مزده کې راشه او دعوت کې خلکو لا چې نه منونه الله به قتال سره کې جګړه ترتیب دی کنه اسلام کې یو څل چلیرش کې الله به څه رټنه ورکی دین اور سبه یو څل شپږ کې الله رټنه ورکی بیا عدم التوبه داخله توبه نو باشه د سره بیر دې خبائس اتهش کې به ترغیب ورکړي چې عقل کو د محمد صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړي دا څومره مینه کوي تاسو سره یو سنیش کې بیان دا توحید رب تمداري مخي آیات کې حق مومنان الله تشریح شاغه باندو کې اوسېږي دیجه کې الله اوس هغه مؤمنان ذکر کوي چې کامل مؤمنان دي چې له ویل شي د محمد صلی الله علیه وسلم ملګری صحابه ډېر اوچت خلک دي الله وایي ډېر عزتمن خلک دي والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار آیات کې درې قول دي والسابقون الله هغه څوک چې هغه ول سبقت مخکواله کړي ایمان لا اولنی په زمانه کې چې مهاجر و انصار دي دیم قول لري
اول خلق به جنت لره داخليږي آخرت کې هغه چاله چې دنیا کې اول عمل کړي شاهد رسول الله ملګری دي صحابه باول داخلي کنا تو صحابه به داخلي یوم نه کیوب کې پات شيونه ابو بکر نیولې تر وحشي رضی الله عنه پورې دریم قول لري والسابقون هغه څو چې مخکې دي مرکه اول دي ثواب کې مهاجر او انصار والذین اتبعوهم دغه دوه قول دي یو قول لري چې السابقون الاولون مراد انصار د رسول الله ملګری دینم صحابه ملګری دي او بعضی خلکو اول ایمان راوړو بعضی رستا دواړه صحابه دریم قول لري السابقون الاولون مراد رسول الله ملګری والذین اتبعوهم باحسان اذن مراد موږ تاسو دی ور صحابه تابعداري کوي باحسان څنګه ویلي امام علوسی امام خازن دې ټول نقل کړي هغه انسانان وو کوم ښه افعال چې شوی دي الله یې آیات اخلي چې کوم ثابت شوی ما پکې کنه دیم قول لري والذین هغه انسانان چې تابعداري کړي دي صحابه او به احسان په خبرو کې صحابه لړل کې صفاتونه بیانې د صحابه الله پتا سمه قدر پکار دی عزت پکار دی دعا ورسره قرآن کې راځي سورې حشر کې په زید دې چې داخله صحابه له دعاګانې وغوړي ایسه کنزل شروع کړو چا یو څو شامل څو اتبعوهم باحسان دامن د صحابه په نیک افعال کې تابعداري کوي او صحابه مبارک خشبه خوځي چې دا ډېر خلک دي اې دي صحابه شان الله لګواوري عجیب خلک دي صحابه رضی الله عنهم الله راضي دي د ټول صحابه او رضوا عنه د ټول راضي دي الله نه بس خبره حل څومره صحابه چې ټول الله راضي دي الله چې بکم شی باندې مکلف کړو هغه کړه دې پور انداز باندې دوی د الله نه راضي دي جنتونه ور کړی دي دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده د رسول الله چې څومره ملګری دي د اول نه نیولې اخره پورې ټول جنتین دي ټول زموږ د دین مشران دي د ټول الله راضي دي دا ټول د اسلام سند دی دوی سره مینه ایمان دوی سره دښمنی اب ایمانی ده حدیث کې مرাজি نبی صلی الله علیه وسلم ویل الله 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 له اس کوئی الله له اس کوئی زماره ملګرو بارک حد به مگر زوي چې تراسونه په وګي چې عمر دا کړی ابو بکر دا کړی عثمان دا کړی علي دا کړی نه کله فرمایي منګولي ولګوي د صحابه په خبرو باندې دې وجه امام مالک عجیب یو فیصله کړی دا وی چې کله شپه په سړي باندې 13 شو او سبا پیراغه د نبی صلی الله علیه وسلم د یو ملګری سره په ځړه کې د ظریف اندازه شاورانه وا دا سړی کافر دی سره مال په کې دله برخه نشته عائشه فرمایي دی خلق الله ویلي چې تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو صحابه له دعاګانې وغواړئ دو په ځای دي چې دعاګانې وغواړي چې اعتراضونه پیښ شروع کړي خاص کر روافض او شیعه یعنی اولاد اهل الملکلی کله يهودانو څو پښتنه وږي چې بتاوس کې عزتمن خلک څوک دي وې د موسی ملګری کله شوارونه څو پښتنه وږي چې بتاوس کې عزتمن خلک څوک دي وې د عیسی ملګری لیکن کله دې امت د منافقانو د فړه پښتنه وږي چې بتاوس کې خراب خلک څوک دي وې د محمد ملګری عليه السلام کنزل کې ورته او دا مې ساتي چې کوم یو انسان شیخ الاسلام ابن تیمیه لیکي صحابه له کنزل کې د شری له الله قبر عذاب ورکی
دغه داخلي دین سند د مشران دي د دوی کې سنمونه بچو باندې مدرسو باندې جمعهتون باندې دکانونو باندې کې خودل پکار دي لري شمینا دا خو یو مسله چې الله تعالی شوز دیم واعد الله تعالی تیار کړی دی لهم د صحابو لباغونه تجربه یې کې و تحت داخلن نیرونا تحت من تحت الاشجار ونو لاندې تحت القصور بلډینګ لاندې کوم نیرونه چې سورې محمد کې برایش دلته سوال دی قرآن نور زمین کې وایي چې من تحتها دلته ویلي تحتها منی کټ کې مفسرین نقطه بیانوي دی حاصل لا دی جنت له جنتین داخل شي د ارشا خوا کې بنیرونه ای لیکن د صحابه د کورونو خوا کې نیرونه روان دي څه مطلب یو موږ تاسو عام خلک مؤمنان یو صحابه دي فرق دار د نبی صلی الله علیه وسلم د ملګرو بسان لا ان تخپل محلي ځان لږه وي نیرونه بالکل جفت ال رواني لکه څنګه چې په دنیا کې ملګرتوب کړي د قشنبه الته مسلمان دي خالدین فیها همیشه به په دې جنت کې الله ابدن همیشه ذالک الفوز العظیم دلو یا کامیابی ده صحابه الله یو چت کامیابی یو چت ورسات کې الله اوس تخفیف ذکر کوي سره د بد احوال د دینه حاصل بده چې بازي باندې چند شي دی الله اکلک دی بدینه فاق کی بازي خار کې مکلک دی تعالی پته نشه موږ الله پته راغله موږ لا معلوم دي وممن وباز دا عشان الله يحولكم ساسنا غير شافير من العرب باندې شانا منافقون دیم دي غیر منافقان ومن اهل المدينه ودي مدينه والانا کار کی مشي مردو على النفاق منك لك دي لا تعلمهم تا پته نشه موږ معلومات دي سوال د سوره محمد درشم نمبر آیات کې ویلو چې تعالی معلومات شته کنه ته پیژنې په لحن القول دلته تعالی معلومات نشته د دې آیات د امامه کو ټکر راغی جوابداري دلته علم کلی دی او انت جزئی دی بعض خلک تعالی معلوم دي خو لیکن ټول تعالی نه دي معلوم بس تعرض دواړه تر ما به ختم دیم قول لري چې دې کې مسله د علم ده التر معرفت ته معرفت راځي په جوشه اشخاصو کې بیره منسوخ دی کوم منسوخ نه چا ویل دا منسوخ دی لیکن دا کول کمزوري دی وجدار سوره محمد شریعه په اعتبار د نزول سره 15 نمبر سورته دی دا سورته یو سل دیارلس نو 15 څنګه راځي یو سل دیارلس منځوړي یو سل دیارلس نمبر سورته راځي او به منځوړي دلیل په دې چې دلته کې مراد ته ټول خلک دي به په اعتراض دي د عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس د اقوال نه معلومیږي نسخه علماء جواب کړي حاصل الله چې بدی کې وراوی اسبات او شدی پرامه کمزوري دي نو حاصل الله ته ټول نه پیژنې چې پیژنې مله وی باز پیژنې سوره محمد کې باز راغله سنعذبهم زر دې چې موږ به عذاب ورکو دوی لره الله مرتين ذکرت به واپس کړي شي الى عذاب عظیم لوی عذاب لا ذکرت عذاب سمانا یو کرت عذاب دا چې الله برمانه حد قائم کی دویم عذاب د قبر دویم قول لاره اول عذاب دار شي د خلکو زکات واخستلی شي دویم جهاد ته بوزي مجاهدین پزورا
دریم لوګه ور باندې الله راولي دریم عذاب دا منه د قبر څلورم لوګه پنځم هو به وجني کنه قتل به کی مړه پنځم داخله به وجني د سره سره په قیدې نه مشي شپږم دنیا کې قربان الله مصیبتونه راولي ای دنیا کې بوري وم دلته مرګ په وخت کې بل الله عذاب پیراوري ال تر قبر دنیا او آخرت کې منافق انسان الله ذلیل همیشه وشنور خلق یادې ابو لبابا د عملګری شنور دی الله چې اقرار کړي دي بذنوبهم په خپل ګناهونو باندې یو طرف اقرار وکي اقرار په ګناه باندې دلیل به دې معنی توبه وستا خلطو عملا دوی ګټ کړي الله یا عمل صالحا نیک او بل بد نیک عمل معنی توبه نیک عمل معنی جهاد بد عمل سمانا تاخير د توبه نه توبه ورسته کړه یا توبه سره وباسینا یا جهاد نه ورسته شول دې خلکو په صورت حالي اصل الله مد الله لا يتوب عليهم چرا توبه کې رحم په دې معنی ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخون کې او به حد مهربان دی غفور دامنا څومره ګناه شری کړی الله یې صبر معاف کوم رحیم ګناه معاف کول نور صلی الله د خیر معاملات سره کوم کنه آیات دلیل په دی د الله د رحم د پاره وش به اسباب دي یو سبب کې توبه ده وش وي کو دي صدقه راوړ ویلته دعا مرته وغواړه خوش منواله من اموالهم د دې مالون الله صدقه صدقه چې ته پاکي هغه لرا مرافقان خو نبی صلی الله علیه وسلم نه خستا ته هیرو کې دوه قول دی یو قول دا زمير راځي ک نبی صلی الله علیه وسلم لا ته چې دې صدقه والے دې تذکره وکړه پاک دکړه دیم قول لا دا صدقه پاکي دي له ویل شي چې واحد مؤنث غائب پہلے مضارع وتزکیهم تبستاینه کوي دې ملګرو بیا دې پوجمان دې دو غواړه علیهم دوی لرام تزکی دو قول دي ستاینه وکړه چې دا ګورس ما ډېر کملګری دي دیم د دې د اخلاق او تربيت وکړه دعا ورته ولي وغواړه آیات دلیل په دې چې کله امیر د مجاهدینو دی شاده صدقه ورکړه زکات ورکړي خرچه په وکړه الله وی دعا ورته ضرور وغواړي دی باندې ټول خوشالي ان صلاه یقینا ستاسو دعا چې سکن لهم د دې لپاره الله اطمینان دی سکن سمات فمانیا سکن معنا وقار سکن دا معنا قربت نزدېکت سکن معنا تشکیا والله سميع عليم الله ورې پوهې دی ورستات کی ترغیب ال توبه او صدقه توبه الله یوباسي الم يعلموا اين پوی داخلك ان الله يقينا الله تعالی چې خمخه قبل توبه ان عبادي دخلوا بندگانو ومخکې موږ ویلو خپل شریعت لري دا سړی په بسره کې پیمانه په خپل باندې بسل کرته دی اوی کرته استغفر الله ګناه رجانه بزي ګناه هم د الله لپاره پرې دی د الله حق الله لور کوي د ګناه په سره باندې بایلم لري ضرب توبه وباسي د مخلوق حق او مخلوق لور کوي هجرت بداغه نه کوي نیکان ملګری می انتخاب کی قبل الغرغره نه مخ کی ځام به نه کې استعمالي دا ټول شرطونه چې موجود شي به توبه ده ويأخذ دامن قبلي صدقات اخذ كمان هذا قبل دو حديث کې راځي رسول الله فرمایي
کله یو صدقه انفاق په سبیل الله کوي مخکې د دینه چې جانب مقابل پلاس کې پریوزي او الله پلاس کې پریوزي الله یې عالم کړه بل حدیث کلام راغلی ای دنیا کې الله وایي زه غریب او فقیر او مسکین خوراک ساک لمه ضرورت ولې درانه کې الله ته خو دې نه پاکي جواب تا چې مسکین لور کړو دا شو لکه مال شي درا کړو یاخذ دا معنا وا واسترغبا به وي وان الله يقينا الله تعالی هو التواب الرحيم خم خادر توبه قبل يوم بحد مهربان دي تواب سمنا زر زر توبه قبل زر زر د سنې لکه دنیا حال ابن کثیر دنیا حال قبیل دی انسان سره تعلق او ملګرتوب شو یو کړ شو ورلې دویم کړ دریم کړ څلورم کړی چې ځان به پټ یا به موبایل بند کی یا به جواب نه کوي الله تعالی فرمایي زما خو بار بار راځي زم تاسو خو بار بار راځم تواب دا معنا دی طریقې توبې موږ له خود لیدا د رسول الله په واسطه اوس به تا کې وقل ورتوي عمل کوي فسير الله زرد چې الله بو کار کې استاو عمل او رسول والمؤمنون والمؤمنان وبيويني مخیم د شهادت ولته ونه ویل چې المؤمنون دلته ویلي دا ولي جواب دار چې ال تعامل د منافقانو دی ام من لنخاري دلته عمل د مؤمنانو دی مؤمن له مؤمن د خپل ملګری عمل کاری کړي ځکه ویل المؤمنون او زر دې چې واپس وکړې شي اله عالم الغیب اغه الله چې په پټو باندې او شهادت او کار باندې اطلاع بدر کې بما کنتم تعملون شاسو دا عمل چې کړي وي همیشه کوم عمل مو شکړي دي دې الله تعالی ورشي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بغیر ترجمان نبی حساب کیږي لکه چیرې بشي کنه بزش ودري کې برا ورسي کې ملائک به ودري شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي چې دا دوه پوښتنه دي لما فعلت او كيف فعلت دا لري ولې کړو څنګه لري کړی حدیث کې دا راځي یو عمل به بنده به یو عمل کړي بد الله ورته دا لري کړي چې ولا غرق شو الله وګوره دا ټول می معاف کړو دنیا کې مې څو در باندې خبر کړنو اوس هم در باندې خبرو دا بو ان شاء الله معاف نورم ډیر عملونه کړي بد اچ شول دوه ک نبی صلی الله علیه وسلم او خاندل وس نور ملګری یادي کعب ابن مالک مراره ابن ربی هلال الله و نور مستقلی شي ویلي جوونه کې معنا دور سوالي لامر الله اذا الله تعالی امر لا اما يعذبهم يا بعذاب ورکی دوی لرا او اما يتوب عليهم يا الله توبه قبول کړي دوی یریږي شاو موږ سره الله د عذاب معاملې کوي او یا به دې توبه الله قبول کړي والله علیم الله په دې حکیم حکمتونه والا حکیم سمانا فعواقب د امور خبردار دی امام رازی لیکي سبب سکیږي دا علم اکی واځي شال لري الله لا حکیم دا معنا العالم بالدقائق وړو خبرو باندې پویا د ارچا د زړه پراز باندې پویا حکیم دا معنا الذي لا اعتراض على افعاله چې کله څنګه الله یو کارو کې چې پلان په اعتراض نشي کولای چې الله دا ولي کړو دا ولي نه دی کړی ورته پدې کې والله الله تعالی شری علیم معنا پوی دی حکیم حکمتونه والا یو سلوم نمبر آیت د سوره توبه سلام نمبر آیت مرا بده خو سلورو مې سره سوره شروع ده خاص کر اولایتونه کې د نبی صلی الله علیه وسلم د ملګرو عظمت او شان د صحابه یو سلیو کې الله تخفیف ورکړي سره د احوال د دوی به یو سلورم نمبرات کې ترغیب ال توبه دین ورسره درې صحابه کرامو اجمالی مسله الله ذکر کړه کعب ابن مالک
مراره ابن ربيعه او هلال ابن اميه. نن یوسل و نمبر آیت دین شروع تر یوسل لس پوری الله تعالی برټنه ورکې دي منافقان له په خاص عمل هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د جمعات په مقابل کې بل جمعه جوړول دې ته ویل شي مسجد زرار. درې صفاتونه بیان کړل بلکې سلور یو مسجد زرار دی، دویم کفر دی، دریم د مسلمانانو مابین کې اختلاف، څلورم د اسلام دشمن د پاره د یو مرشده. د نور سبه مسجد قباء توصیف الله وکي او خاص کر هغه انسانان چې الته وسیږي. یوسل ایولس کې الله ترغیب ورکي jihad په سبیل الله له پرستا کې داتو هغه دا چې د مؤمنانو الله ارواح حافظ نفسونه اخیستي مالونه. دین ورسره الله له مؤمنانو صفات ذکر کی ترغیبا به برد شرک تصریف او بشارت زیره. مفسرین ذکر کوي چې ابو عامر په نامه یو قرآن سړیو د هرقل بادشاہ سره سغوک جنگوله و د ورته ویلي چې زه به د نبی صلی الله علیه وسلم د جمعات په مقابل کې بل جمعات انتخاب کوم، مسلمانان دوه پړه کشي ورنه اختلاف به پیدا شي. به بسانه فوج طلب کوم بس مدینه باندې به حمله وکړو ارڅ بدل دل شي. هغه ډیره خره در حنزله رضی الله پلارم احد کې نبی صلی الله علیه وسلم لکندې مستری وي، رسول الله صلی الله روانو پکې پری وته. جمعه چې کله جوړ کی د الله نبی رضی الله ویل شي یا رسول الله دې کې ته افتتاحي 2 رکعات منځو کا. نبی صلی الله علیه وسلم چې په غیب نه پویدو چې دا د مسجد د مسجد زرار یو اوس خو زه تبوک په سفر باندې باندې مشرانم به وګورو. د لار کې الله ایتونه نازل کړو، د ایتونو حاصل لا چې دی جمعه ته ور واچوي تخریب کوي. د نبی صلی الله علیه وسلم مجاهدین شرانه تیل ور سره په جمعه وردن شو، ټول جمعه ته ور واچ رنګي کې دوړي ته وستي. الله دا اوس جمعه نه دی د خلکو له سر نوم د جمعه ور کړې د نور اصل کې د قران او سنت د مرکز په مقابل کې مرکز خلاصول دي. لکه یو ځای کې د قران او سنت درسي څه خلک وګړي چې دا بن کې نو خو نشي بندولې زګر راغلو کفر کار دی، لیکن مخله یو در شروع کې یو بل جمعه ردونه شروع شي. د دې حکم الله په شان د مسجد زرار دی. والذین انسانان چې ولې ده مسجدن دا مسجد زرارن د پاره د زرر مؤمنانو لرا یو زرر دی بل درار نتاله پیدا شتا نبل چاله، لیکن جانب مقابل له zarar دی. تکلیف دی او zarar کی تعالی فائدہ یا الله تاوان. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکی اقتضاء الصراط المستقیم کی کوم جماعتونه چې قبرونو خوا کې جوړیږي ور دي حکم په شانداري دي. شربینی لکی هغه جماعتونه دریا پنا فخر پنیا چې آباد دي. کله چې محله کې جمعه دي هغه امام کې شریعه عذر نه جمعه کې خلک هم زیږي. بل جمعه چې شابه د محله کې جوړ کې بس دې د ویل شي مسجد زرار د دورانور په کار دي.
چې دا خلکو کې شریعه وزري خلک زیږي نه نو به جدا خبره ده چا چې دا ویل چې منځ کې سلوي خوري یا خو به جمعه جوړول دا چې غلطه خبره ده وکفرنا الله اذا کفر دی وتفریقا بین المؤمنین اختلاف جوړول په ما بین د مؤمنانو کې قبله یو ده قران مو یو دی نبی مو یو دی ایسه خلق راشد جمعه په مقابل کې بل جمعه جوړ کې الله اذا خپل مسلمانانو ما بین کې اختلاف راغی لوی جرم دی دا وارشادنا الله مرشد لمن حارب الله ورسوله دا هغه شهر پاره چې جګړه کوي د الله او رسول سره من قبل وړاندې ابو عامر پنامه یو سړیو دی خلکو لوی جمعه جوړ کې نبی له وایي چې ردیږي کې د بډاګان برازي سپینګری باران اخنی نور وبګه درس شروع کوم زما د درس مقصد به صرف د نبی صلی الله علیه وسلم د درس ماتولي باغ باندې بردي الله دا مرچدا د رسول الله مجاهدین شراله وې سوځو جمعات لرګي مرګي وردن نه کړه نه یو د منافقانو قسم وخړو چې مړه د سره کم خلک دي د جمعات موږ لوران کې دانو څخه خلک دي من پکم نه جوړ کړي او دې کوم مطلب واخص الله دا چې دروغ وایي قامقا قسمونه کوي چې ان اردنا مخغنوا الا الحسنى مگر طاعت الله جمعات جوړول الله طاعت دی حسنا معنا جنت حسنا معنا نیک کار والله يشهد الله گوي کوي انهم لكاذبون يقينا داخل دروغ وي وز د مسجد قباء حال حاصل بدای یو جمعه چې په تقوا باندې جوړ شوی دی خلک هم پاک دي مقتدین د بل جمعه هغه جره په zarar جوړ شوی دا د مقتدین هم ګندري اېدا دواړه برابر دي پاک جمعه لزا لا تقومون درېږي په دې جمعه کې ابدا بالکل نبی صلی الله علیه وسلم له منظر پارونه درېږي فتاونه کې لمسجد خمخا اق جمعه جو کړې شوی دی حالت تقوا په ير باندې من اول يوم دا ول ورزنا احق للایق ان تقوم فيه شتودري پای کې د پاره د مانځو دینه مراد مسجد نبوي یا ته مراد مسجد قباء دی یار جمعه دی تقوا باندې الله یې جوړ دی مونږ کینو دی جمعه لزا دا به ځان له اختلافي مسله ده یو جمعه به تور مثال یو ځای کې لري دی ستابره محله کې جمعهونه دي نور ته د جمعې منظر لپاره ال تزیت لیش کنه بالکل دا جواز لري دې ځکه ته وشي کې د خار کې دلته ډیر جمعهونه دي بل یو جمعه د شهر د خار نه ډیر بار دی ته اراده لري چې د جمعې منځله د اختر منځله ال تور شي د سعودي اهل علم دا فرمایي وجه دار چې دی لویل شي طلب د علم دې جمعه کې بس زده کی ال دبر دین څخه خبره واوري د عقیده څخه خبره واوري د عمل څخه خبره واوري دا مننه ده بلکې دې کې ډیر اجر دی په نسبت سره داخل جمعه لا ځکه ترغیب د علم دلته فی الله په جمعات کې رجالون څخه سړي دي يحبون غني چې ځان پاک پاکي د طهارو دمنه پاکي کوي ظاهري او باطني او داس کوي به دوه رکعات منځ کوي جنابت کې واقع چې به ورسره غسل کوي جمعات پاکي عقيدي پاکي دي تو خلق دي کنه الله مينم کوي پاکانو سره ورسره کې علت رب تمداري لا تقم معلول دور سيلت افمن معنا ابنيان من آیا بنیاد دا جمعه چې جوړ شوی دی دا بنیاد الله تقوا په يرمانه د الله نه ورزوان په خوشاله باندې خیرون دا غره دی امن کا هغه جمعه چې جوړ دی د بنیاد الله شفا په غاړه د کمر هارن ډډ
فنار غرزولو کی به په دې باندې فینار جهنم پور د جهنم کې. څه مطلب؟ یو جمعه په تقوا جوړ دی، مقصد الله رضا ده. بل جمعه د جهنم په دې غاړه باندې جوړ دی. آیا دا دواړه برابر دي؟ مسجد قباء او مسجد سرار نه دي برابر. والله لا يهدي القوم الظالمين. الله هدایت نه کوي ظالم قوم لرا. ذکر جمعه په مقابل کې بل جوړ کی. ورسات کې اشاره ده دی نه د نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو شکل د جمعه وسوځو لرګي وردل نه کړه. د دوی د ژوند الله یو خبرو زته په یوم بل څوک نه. هر وخت به یادول چې دا مسلمانان څومره سخت دریځ دي. زموږ جمعه تر اوران کې الله د شي جمعهونه د شي مدارس چې عنوان کې خلکو له خیر خودلې منځ کې قرآن او سنت دشمنی دي نړول پکار دي، تخریبول پکار دي. لا یزالو همیشه وا بادي د دوی الذي هغه بناو شي جوړ کړي وا سبب د غصې په قلوبهم درې پریزونو کې الا بمنه حتا لري چې پړک پړک بیل شو قلوبهم درې زړونه تر مرګ پورې دا خبره یادوله. مرګ پورې یې رزړه بیلیدل توبه استلی. والله علیم حکیم. الله په حکمتونو والا دی. ورسا کې ترغیب دی جهاد لا ولستا کې داتو رب تم دالي د دې اختلافات صحیح حل الله جهاد فی سبیل الله دی. مجاهدین شي بس یو اختلاف به نشي کولای. او چې کله اسلامي خلافت نه هر مصیبت راځي څوک په یو طرف او څوک په بل طرف او څوک په بل طرف رواني. ان الله اشترى يقينا لا خسر من المؤمنين رضي مؤمنون انفسهم ځانون او اموالهم مالنا. سورې صف کې عمرش ځان ته اخسه په jihad مال ته اخسه په انفاق په jihad کې صدقات باندې ایوس کې سړي بأن لهم الجنه يقينا د خلق لپاره به جنت جګړه به کوي په سبیل الله د الله په لار کې فیقتلون شب غازیان او یا بش شهیدان. مجاهد یا غازی شي شهید. وعدا سمنا وعدا وعدر په الله باندې حقا. په تورات الله او تورات کې هم دالي کړی دي، انجیل کې هم لیکلي دي او قران کې هم. چا جهاد کې زه الله دې جنت دی مال مملال ور کوي. وس الله دا ګور ډېر زبردست بیا ده. د دنیا به کله کیږي خرابې. یو سړی د مال ګټي کله او بیلیو کله او ګټي دې کې الله ټوله ګټه ده. ومن اوفى الله شاش وفا وکړه بعهد اذ الله خپل لوز باندې الله نه. صحابه په دې باندې پوهه سبانه بل سبا د نبی صلی الله علیه وسلم د ملګری د وزیر د عمر بن الخطاب سیرت کې راځي چې کله دا آیتونه ولوسل سورۃ انفال ولوسو جګړې شروع کړه د حمص په علاقه کې تقریبا په یو تعرض کې د جانب مقابل 8000 کسانو وشل. 8000 خالد بن ولید پکې و، ابو عبیده بن جراح، عمرو بن العاص، شرحبیل ابن حسنه. الله وی دا خو ناشنا بیا ده. دا ایتونه ورته ویلي یو قاری اوچت دیوال باندې ودرو د ټول ملګرو له سورې انفال د سورې توبه د ایتونه د دواړو خواونه الله تعالی شروع شکلک. ومن اوفى الله شاش وفا وکړه بیا دې په لوز باندې دغه الله سره استبشرون خوشاله شي. ببيعكم الله استاسو ببيع باندې الذي هغه بایعتم به شبهم خرڅون کړي. وذالک ودا چې لوی کامیابی ده. اصلي کامیابی الله اداره. ورسات الله اوس ترغیب ورکړي صفات د مؤمنانو ده. دا صفاتونه الله پیدا کړي. دلته عبارت ده هم التائبون. داخل توبه واسه الله العابدون بندگی کوي الله الحامدون حمدون بیان دی الله السائحون روزدار دي
السائحون مجاهدین دي مهاجر دي طالبان دي الراكعون الله رکوع کوي سجده کوي الامرون بالمعروف او خلق منع کوي خلق الامر کوي پنه کوي او خلق منع کوي د بدونا دلته واو راوړو دي د ویل شو واو ثمانیه عرب کې عادت داري چې کله اتم شی راوړي نو واو راوړي یا امر بالمعروف بغیر د نهي عن المنکر نه شي کیږي الله وي والحافظون الله وساتون کړي له حدود الله د الله بردون لرا وبشر المؤمنين زیر ورک مؤمنان الله د وجد ایمان نا ورسات کی بیان د دې کې چې نبی او مؤمن له مناسب نه چې مشرک له بخنه وغواړي اگر کني چې خپلوان ولی نه وجد اشار اور والدي ما كان ندی مناسب للنبي الله او نبی له والذین آمنوا شکم مؤمنان دې چې بکنه غواړي مشرکین لرا حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم خو قوم له بکنه غوښتلی و فإنهم لا يعلمون جواب دار شهادت سورۃ نزول مخ کې وا خاص کر طائف کې دیم التمغفرت معنا د بخنه دی هدایت ته بلار دې مشرک دې مور بل یا بل ملګری دعا بل الله ورته نه غواړي ولو كانوا لي قربا اگر که خپلوان ولي نه من بعد ما تبين اور سيدنا شکار شولهم دوی لرا انهم اصحاب الجحيم دار جهنم ولادي قران کې ورته معلومه شو یدا خبره معلومه شو چې دا سړی لاړو مشرک ورسه تر بعد مخ سردارې مخیر مومنانو د کمال لپاره صفات بیان شول دلته یو مومن په دې طریقه کمال لرسیږي چې د هر قسم کافر نه په کامله معنا ځان را جدا کی د سینې چې دا مومنم دی خیر دی ترور زوی مې دی ماما زوی مې دی جدا ش الله وای وما كان الله انه بخنه دی ابراهيم عليه السلام لبي پلار سورہ ابراهيم شعراء مریم ممتحنه کې برش اصل کې جواب سوال چې مشرک له بخنه ناروانو ابراهيم عليه السلام له وختره الله وعده کړی واغه وعده یاو اصل کړی واغه فلما تبين چې کمال مشوره ودلا چې انه عدو لله دا دشمن د الله دی تی بیزار شو ان ابراهيم یقینا ابراهيم عليه السلام شو ډیر خاشع انسان او حلیم صبرناک قرطبی ډیر معنا کړی وی او واحده معنا خاشع ډیر دعاګانې مهربان یقین کو د الله پر ذات فقيه هو ډیر ذکر وکاو ډیر تلاوت وکاو ان افسوسونه غونډه وکول الله په بندگانو باندې دې زړه کې درد منو نو زکه ورته دعا وکړه اوس وجه بیانې وما كان الله ند الله تعالی چې حکم د گمراهیو کې قوما یقوم باندې بعد اس هداهم رسیدنا شهیدې تکړي حتا تر دې چې معلوم کړي شلم دوی لرا ما تقون اواز شدوی ځان ساتي د تشی کوي الله بارش باندې کوی دی ورسا کې الله سهلت باندې ورد شرف التصرف دی خلق له دین وری بیانې ان الله یقینا الله چې له ملک السماوات والارض خاص در حکومت د اسمانونو د زمکه دی یحیی ژوند کولم مړکې ولکې مالکم من دون الله نشتا سرا سوا د الله نه من ولی ولا نصير نه دوسنو کومکی ورسا کې زیره د رسول الله د ملګرو چتواله تکلیف کې الله یې میدان لراله لقد تاب الله یقینا سنتیو کړه الله علی النبی رسول الله باندې نبی باندې والمهاجرین او مهاجر باندې او انصار باندې الذين اغ انسانان چې د تابعداري کړي په ساعت العسره تکلیف په حال کې سخت ګرمي و رسول الله یوسف بس وزو من بعد ما ورس سیدنا الله نږدې و چې کاغشي قلوب فریقن زونه دی وړلې په پر خودره جهاد
منهم ددینا ثم تاب عليهم الله بك لقوال ذلون پیرا وستو انه بهم يقينا الله بده مشفق او رحیم مهربان دی شفقت کوي جساس لکی دی آیت کې الله او صحابه او عظمت بیان کی باطن ظاهر سره برابر دی رد بشي او حافظو ای وینا صحابه نعوذ بالله من ذلک منافقان و ظاهری او باطن بلنا الله ارس برابر وي دی درې کسان دې تذکرہ اوس کوي حدیث مسلم کې راځي کعب صاحب رخل کړي هلال مرارا وی جهاد د مسجد نبی صلی الله علیه وسلم لاره غزا سره تلم دې کې واجب کار وشو ډیر انته ایماندارمو اسنه مې قصر خرصول ما وزننزم سبازم ننزم پندې کې د نبی صلی الله علیه وسلم قافله لاړه مې زمړه تاسو سره اعلان دی کی به کدا شو چې خلک لاړل زپات شوم انت رسول الله ملګرو نه پوښتنه کړو کعب نه کاری چې ویل یا رسول الله هغه خو د یمن دي صادرو منافق کې معنا مالدار شو هغه نور جهاد کوي جهاد خو غریب سړي کار دی سملګرو دی پاو کړ چې څنګه خبره ده څنګه غلطه ده شل وجه دوی شرجو رسول الله راغه مدینه له عادت مبارک بيداو مدینه منوره له شراغه د رکعات منځ به وکړه مدینه حالات به واخصنو بیا بلاړو کورلا ارشو ورته عذرونه به پیش کول دروغ یما ملګرو نه پوښتنه وکړه چې څنګه بری مسلمانانو کې څنګه نور ملګری پاتې کې واجب زم یو آو هلالم دی او د قشنګ کعب مرارم دی زبس مې کار کیږي د نبی صلی الله علیه وسلم خالص ورانه مال ششنا ولې رانل حاضر نشوي ما ویل یا رسول الله زړه یو چالاک سړی کله یو بل چا مخ لکینن کې دې شاغه لګه پر کم درو خطا سره صفه خبره کوم بوایا ما وننزم سبازم بس پم دې کې استفاده شو بلې خبره نشته ویغه وزنو د الله امر له انتظار کوا بار چلو ته ملګرو ویل چې ویلې ما صفه خبره وکړه وی ظالما درو بری ویلې به نبی صلی الله علیه وسلم تعالی بکنه غوښته نو ایسه تعالی ما الله به ته معاف کړي وي دې ځل کې مې دا خبر را نږدې شو چې رښتیا دروغ ویلې چې حرکت مې راو کې بس مې څه کېږي بکی نبی صلی الله علیه وسلم خاله بشرانه شما بکله سلام واچو وا به خصوص چې مخ مې مورواړو رسول الله او مخبل طرف واړو چا خبراته شنو دی خو مې مخواړو دا امام رنده ګرانه تمام شو ځکه 200 نه خپای په دې حال به ګرانه تمامي کی اعلان وکي چې دې ملګرو سره خرید او پروخ دا ټول بند م پیسې خرڅوي متي سالي بازار کې دام ګرانه شو ورسې بل اعلانو کې دوسره خبرې مې ومکوي اخر د ترزه یو باغ مې ویل ورالم سلام می پیواچ ورته می ویل شیا فلان ابن عم میرا کاکا زویا تعالی خپه ترا زه منافق نه یم اخر ما سره خبري ولې کوي ولې نه کوي وې دومره ویلې چې الله او رسول عالم الله او رسول کو پويږي کعب سے فرمایي ډېر انتیجات نو جوړل وې سبا دې مقام کې بازار کې روانو یو چاس ما په طرف باندې اشاره کولې وي هغه د سړې ده یو کس وې ما خو راغلی یو فرمان راوړ د کافر چې زه پوه شوم چې محمد صلی الله علیه وسلم تاسو روانه ته ډېر عزت منی راځه بیرته کافر شه امتحان دی راکنه وی نورم سخت جړه رااله
وی اخر می دا خط راواخسو سری چریم کېو تنور کې مواچو می سوزو دریم فرمان رسول الله صادر کې وی ویل شي بیبیانې دې جدا شي وی مون خو تکړو لیکن حلال منګه کمزور و نبی صلی الله علیه وسلم قاصد رولې او چې رسول الله طلاق کون نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې نه صرف جماع هم به سری وغیرہ دا ونه کوي وی د هلال خزر اعلی یا رسول الله زما خاون خوري انتهي کمزور دي چې خدمتونه کوم نه کیږي بس ٹھیک ده خدمت یو کو خو لیکن جماعونه کی هم بستری هغه عجب کرنه چې دا مسله شروع شوه تقریبا 50 سره شاوخوا جوړیږي چې کور لراشم ځان لناسته وژاړي جما خو لوی خبره ده کعب رضی الله عنه فرمایي جمعه ته براتلم هلال ممال ته پاتو زو بډاو چا خبره من کولی چا خرید او پروخ هم نه کو یو ورځ نو د بام په سر باندې ناشې مسکار کو ګوري او ملګری ویجیره وکي چې ابشر خوشاله شه کعبه به خوشاله شه بیمار منډه کړل څه چل دي ته خبر نه مې شنه 50 تر جوړ شوی الله ستاسو توبه قبول کړه بس وی جامع میرا سره وزر ذمہ داری کې دلا ور کړی د کور می مسجد نبوي پوری ملګری قطار ولاړ دي کله جمعه لرالم نو فرمایي چې ارچا ما سره شانونه کړی لیکن صحابي یادې وی اگر امن ډکړو غاړه راکړه مالو چې الله توبه قبول کړه د نبی صلی الله علیه وسلم د مخ څخه پړقې دوزه هم ملګرو خپو ما ورته وی غاړه راکړه چې یا رسول الله ستاره خانه سنتیره کده الله رخوانه الله ازمار خوانه ده نبی صلی الله علیه وسلم د الله رخوانه ده وګوره دا مجاهدین دي د رسول الله ملګری دي خو صرف jihad لاله نه دي 50 ورځې الله په څومره سختی راوستله افسوس په الله چې بالکل برخه به کې سره نه علي وعلى الثلاثه دلته عبارت دی وتابا الله تعالی سانتیا وکړه درې کسان سره الذين کسان چې معاملې ورسکړې شوی و کل فدامن معاملتهم حتا تر دې چې تنگ شو عليهم الارض فريبان اسمکا بما رحبت سره د فراخي او تنگ شو عليهم بده معنی انفسهم ځان نه دوی هر ملګری ویره چې مړ وېخو دا صورت حال شو چې کوم ځای لبلان اسمکا پیرا تنگ شو او صحابه خوري روکیر خلک دي دوی ویل چې موږ د کامیابی بل علاج نشه شوا د شي الله لرجو صلی الله زمونږ دی یقین هو کې ان په دې خبره باندې عمل جامع الله نشجر پناید الله نه الا الیه مگر مخ الله دی ثم تاب علیهم الله به توفیق توبه ورکه دوی لا چې توبه وباسي ان الله یقینا الله توبه قبل ډیر رحیم مهربان دی ورو سات رب داري الته ویل باز انسانان څو نقصانات کړی دي دلته وي اندر پاره ونه کوي ټیک د مخ کې شوی دي خو ور به ونه کوي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا الله دلنا ويرګي وکونو شی مع الصادقین درشتونو نام قول عمل کې رښتیا کوي دین مراد نبی صلی الله علیه وسلم دی ابو بکر دی عمر دی مهاجر دی عام خلق ورسات الله اوس ترغیب ورکې jihad په بل طریقه مجاهد سره کوي کېږي هغه ته کېږي هغه کو دکېږي هغه حرکت کوي هغه ستړي کېږي په دې ارش باندې الله دې اجر دی دویم نبی صلی الله علیه وسلم دې مرچی لذي jihad لا تکور کې پات کېږي الله دا کوم انصاف دی بس ټول ملګرو حرکت شروع کی ما كان لاهل المدينه ندي مناسب مدینه والا لا ومن حوله ما سو شهدون اگر شافر دي من العرب باندې چین چې ورست شي ان رسول الله د نبی صلی الله علیه وسلم من دینه کې بیان پښې په خپل ځانونو د نفس داغه د نفس باره کې لا يرغبو ځان سره مینه کې نه سي او رسول الله الله وایي دا ځان سره مینه نه الله یې مکوا وس خبر واوري
ذالک بانهم دا زکا یقینا دوی نرسیږي دوی لاس تندا ولا نصب نستړیا ولا مخمسه الوغد الله پلا رکه نګدي او قدم الله یغیزو شو غصه کافرانو لرا دلیل بده مجاهدین بکله کله خپل تمرینات حرکتونه شروع کی سی بنی چې بس وجه کې بغلی ناسي دوی چې دا حرکت شروع کی د اسلام دشمنی شو ګرنه چې خفه شي دا څومره زیات دي دا غلطم پیدا شو دلتم پیدا شو او نه حاصله من عدو عند دشمن نه نلن سوسولا الا كتب لهم مگر خم خالق لیکي دوی له به پایمن عمل صالح نه کمل پر حرکت باندې نه کمل تمرین باندې ځان خودنه باندې ان الله يقن الله نزيكي اجر المحسنين اجر دنه کانو ورسه تر بداري مخي هغه اعمالو چې په نفسي صغره نه دي بلکې غیر د وجه نه غوړه دي چا فی سبیل الله ځکه ویل کتابه دلته بیان د هغه اعمال د شافی نفسي کړي حاصل به دی مجاهدین چې بل درو کې روان دي الله په کومه درمانه قدم دی کمال خرج کې ټول اجر دی مزید الله دې خلقو نه خرج کوي مجاهدین نفقتن سنفقا صغیرتن الله وړي ولا کبیره غټي او نه قطه کوي وادیانه ودرا په دې غرونه کې الا كتب لهم مگر خام خالق لیکي دوی لام وادي څخه ویلي چې اکثر د مجاهد ځای شي دغه غري ان شاء الله کومه درکه ګرځي د ټریننګ پنيات باندې یاره تعرض پنيات باندې دبل د ټول باندې الله تعالی سره زاجر لیکم حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د مجاهد د اس هغه بول براس دام پرځ قیامت الله تعالی د نیکی کې شي مجاهد عمر قیمتي دي دا ولي ليجزيهم در پارا چې بدور کې دوی الله تعالی احسن ما كانوا يعملون درکه بدل راغ عمل چې کوم کړي ک عمل کړي توحید او سنت یا ک جزاء اوس ترغیب دی علم لا حاصل بدای ټول الله ول څنګه په طرف روانه کې ما څه خلک علم زده کوي به دی راشي خپل قوم لا دلته دی خلکو د قران او سنت تعلیم ورکی ځکه چې کله ټول د څنګه په طرف باندې الله ولاړ دلته به څه شل کی د دې خلکو جوړواله الله په کار دی وما كان الله ان دې مؤمنان شوزي ټول علم له جهاد لا کله جهاد فرض کفایي دلیل به دې چې باز د الله ولاړ شي د دشمن مقابله لا باز ولاړ شي علم لا ولولا نفر الله يولن وزي من كل فرقه دار يودلنا منهم ددينا طائفه يودلا جزام کوي په دین پر قران او سنت دین مراد کتاب او سنت نور علومنا آیات کې دوه تفسیر دي یو دا چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره وزي نو خالص جهاد بنت نه جهاد سره د علم نه تم کوي ځکه خوروانه مدرسه وا تبوک لتلو ام څنګه ام مدرسه وا دویم قول لري ټول الله یلتمو زئی صفات شری علاقه کې علم د قران سنت زکای او یره دی ورکی قومم د خپل قوم له زهره رجعو شکل واپس ویلیم دویلا اذا کې اشاره ده لا چې علم د زکه به براش قوم له شنه چې پر دې ملکالته امامتونه کوي ایره ولا ډېر رقم مدرسه لا ترخی امامت ته الله وی علم د زکه ته چې کوم خاورې بچي دي خلق لراشه دوی در باندې حق لري دوی بل چلو کی علم بل ملکیات کی سیو ملک او سبل آل د منصبونه پیدا شون بشي سال ته قرار دی رہی یره وسو خدا خو ډېر خمل دی اوچت مملکت دی دلته اوس پات کې دل پکار دی افغانستان کې بسوګو نه الله ازار جهود دل تراشه زی ویلی دی لعلهم در فار يحذرون شدا خلق الله ویری د حرامنا دا خلق م الله ویل په اول پکار دی ورسه تر بداري الته علم زکای به ویل دعوت وکي وسوي چې واځي ورسنه چې د درس او تدریس د کار ویلي کله کله jihad کې برخه اخلا عبد الله مبارک غوندي درې مېشي تجارت کو حلال درې مېشي ملګرو له قران او سنت تعلیم
درې مې شی به مرشه ساتلا یا ایها الذین آمنوا ایمان والاو و جنگيږي الذين دعا چا سره چنيږي تاسو من الكفار دي کفارنا دوه قسم کفار دي یو لری دي یو نږدې الله یو اول گزار دي نږدې لورکا مندري کې فيكم بتاش کې غیرتن سختي او علم په شيء ان الله مع المتقين يقينا الله تقوى ولا سره دي اسما کومک الله تاسو سره ورسات او زجر حاصل داري منافق سره الله په څه معلومیږي چې کله ته jihad تقریر شروع کی یا سورې توبه بیان کی دې چې بار او زیره اسه په سر باندې درد دی څه پیدا دی jihad الله دې درس نورستا د jihad تقریر نورستا د سورې توبه د بیان نورستا چې هر چاره څخه خبره د دای مبارک وکړه دا منافق دی ایمان الله اخلاص شوه مومن هو خوشاليږي و اذا ما انزلت الله شکل نازل کی سورۃ نه سورۃ شی کی حکم د قتال نفمنهم بعض دې منافقان من هغه څوک یقول شوی ايکم کم یساس زادته هذه ایمانا زید کې دلړه دې سورۃ ایمان څه چلو وګورو یا جهاد یادو ان څه چلو وګي اما هغه سر وګ ورغلی به امر علی الله جواب کوي حاصل داري مومن سره الله یا خوشاليږي د مومن ایمان زیاتي اگر کله منافق نه زیاتي فاما الذين امنوا فساق انسانان شي ایمان راوړل لري فزادتهم ایمانا زید کی دوی لړا دا صورت ایمان وهم یستبشرون یوب الذی ور کوي سمر عجيبه تقریر سمر عجيبه صورت سمر کما زمين ارچ منافقان دی الله یو خو ګندري د جهاد تقریر نورستا نورم ګنده شي به واما الذين انسانان في قلوبهم شديد پرېړونه کې مرض دی نفاق فزادتهم زید کی دوی لړا دا رجسن ګندګي ادارې شم د نور ګندګي سره ګناه کفر او شک بدګنی دا کار وما تو الله امرشي وهم کافرون فتشال شي غیر مسلم اس به ایمان لرشي ورسات الله زجر کوي به عدم التوبه دا منافقان د سره رجوع نه کوي الله نورم زد کړش اولا يرون نغوري انهم يقينن دوی باندې ازمه کې دي شي په کل عام کال مره یو کرت یوزل وخت منګلو چې ته اخستل کېږي مصیبتونه مرزونه ثم لا يتوبون الله بیا توبه نو باسي او نو نشي تعقلی پکار دا چې کله ازمه کې امتحان کې راشي الله نه بخنه غواړي چې الله موږ معاف کا ورسات کو استرقی په خبایس دي دې عجیب صفت دي توجه حاصل ادارې چې کله الله د جهاد یو سوره شروع شي لکه سوره توبه منافقان یو بلدي مجلس کې سترګې ویزي چې وضو حالات خراب دي دا څه وسمره خلق باندې نشي الله دې خطرناک صفت دي تقریر د جهاد صورت د جهاد بیانېږي دو به یو بل اشاره کوي دي چې نو وتل پکاره او سرزوره سړې دي ځان خو بچا باندې بربادي اوس منګم ګډوړي د بل خبره و اذا ما انزلت الله شکل نازل شي سوره یو سوره چې بریږي دي قباحت نه نظر غوري باز دي اله باز دي نور لرا به اشاره ورته کوي پستر کو باندې زجزو سبه ورته وي هل يراكم يغور تاسو من احد يسوق یو بلو شان سو کوم نه ګوري نشتلاړ شي ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم ملګری به خاموش ناسو وس الله کړه او الله دی واړی قلوبهم دازلونه په هم د قران دا بیانوم یقینا دا چې یو قوم دی لا يفقهون نه پويږي ورسا کی ترغیب اتباع رسول الله آل ته ویری د نبی مجلس تکتی دلته وی د نبی مجلس سوال تکتی دا غوړل مشفق سړی دی لقد جاءكم يقينا راغتا رسول يو رسول من انفسكم تاسو د جنسنا عزيز ګران تمامي کې علي په دمانه ما هغه حکمونه چې تاسو مشکل کې شوي انتم سوسیبتون یو رسول له دیم بشر دی دریم پتا سمانه زهیر دی څلورم حریص حرص کوي علیکم تاسو په هدایت
بهدایتکم انزم بالمؤمنین الله پر مومنانو باندې رؤوف مشفق دی رحیم مهربان ډیر انتهایی مشفق. نو د پیغمبر چې دا مزیدار صفاتونه پکې آیت دې مجلس تک ته پکار دا ناس ته پکار دا الله وی کی نه وس توحید بیانې. فین تولوا الله کړي خلق سانه مخواړو فقلت رشوا حسبي الله پر اعمال الله لا اله الا هو نشته حق د بندګي شوا دا غنا علی خاص باغ باندې مازان سپارلې او هو کې وب مان د دې او هو رب العرش العظیم زکه خاوند د عرش دې ډېر لوی. ابو داود کی حدیث تھی اگر کہ مرفوعاً ضعیف تھی لیکن موقوفاً حسن دی. رسول اللہ فرمائی حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. وہ کرت سار او ماقام چې څوک دا وای څومره مصیبتونه پریشانې نشي دلړاځي الله باغ ټول ورته ساره کی. سورۃ کې امتیازات دا و اعلان د برائت انواع د مشرکین ذکر کړه زید وجوه علتونه د قتال بیان کړه مسارد د صدقې ذکر کړه ته اره دیو کې دوی په بدعت باندې چې د مېشت به نقل کولې او بالله او خاص کړه د مجلس زرار فیصله فکر आले